د افغان غږ راډیو ډېرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله لرم چې د روژې مبارکه میاشت مو په خوشحالۍ پای ته رسولې وي او عبادتونه هم خدای قبول کړه. روژه مونځ او روژه هم قبوله شه او راتلونکی اختر چې د خیر سره دغه 2 ورځې نن یا سبا اختر دی، د زړه له کومې تاسو ته مبارکي وایم. ټول ژوند د اخترونو ډک لره. دغه اونۍ موږ ښکلي مطالب لرو چې په پیل کې خو د تل په څېر د اونۍ یادښت دی چې هېوادو صاحب نه به هیله وکړم چې تاسو ته وړاندې کړي. له ډنمارک څخه د افغان غږ د راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلام او درناوی وړاندې کوم. هماغه چې فیضه جان هوسا هم وویلې، تاسو ته د روژې د مبارک میاشتې د بریالي پای ته رسولو مبارکي وایو او دا د خیر اختر ده، د اختر مبارکي درته وایو. ټول ژوند مو اختر اوسه. په موږ ګران یاستید. شنونده‌های عزیز و گرامی و بیننده‌های محترم، امیدوار هستم تمام عمرتان عید باشه، خوشبخت و نیکبخت باشین. زمونږ د دې اونۍ په یادښت کې 3 اوږده مطالب دي چې هغه موږ په لنډیز او په لنډه توګه باید دلته یادونه وکړو. لومړی برخه یې دا ده چې دلته هم افغانان په بېلابېلو سیمو کې د اختر لمانځنه کوي او دلته ځینې خاص او ځانګړي پروګرامونه دي چې د اختر هر کال، لکه هر کال د نوي کال او د اخترونو لمانځنه کوي. عید بسیار خوش آمده. امروز میبینیم که در بازارها و مارکت های افغانی واقعا خرید و فروش بسیار گرم بود. خدا عید داشته باشه، خوشی داشته باشه سر مردم ما و غم و درد در اینجا و در وطن ما از مردم ما دور باشه. دوم مطلب چې مونږ غوښتل هغې ته اشاره وکړو، هغه دا ده چې هغه مهاجرین او کډوال چې ډنمارک ته راغلي دي له افغانستان نه، دوی څه د پاسه 2000 کسان ول. دوی اوس له کمپونو نه تللي دي خپلو کورونو ته. له دوی نه مو یوه هیله ده چې هغوی د 2 کالو ویزه لري. که چیرې دا 2 کاله پوره کېږي او د دوی ژبه نه زده او کار نه یې موندلی ځان ته، باور وکړئ چې د دوی ژوند به دلته ډېر له سختۍ سره مخامخ وي او ډېر امکان هم لري چې دوی بېرته خپل هېواد ته ډیپورټ شي. بنان زمونږ توصیه او زمونږ سپارښتنه قدرمنو دغو دوستانو افغانانو ته دا ده چې تر هر څه د مخه د ډنمارکي ژبې زده کړې ته ځان ورکړي او د کار مارکت ته ځان ورکړي. ببینید شنونده و بیننده های عزیز، خب دنمارک کمک کرد، 2000 افغان آورد، در کمپ ها استقبالش کرد و آل رفتن به خانه های خود. خب آل دیگه نوبت ماست. همین 2000 افغان باید برون مکاتب، هفته 3 روز مکتب میره، 2 روز پرکتیک میرن. اینا باید زبان دنمارکی رو یاد بگیره و باید در مارکت کار برای خود زمینه کار پیدا کنه که خودشان متکی به خود باشه، از کمون، از سوسیال و از شاروالی پیسه نگیرن و او رو نمیته برشان. باور کنیم که 2 سال بعد با دلشان دیگه هر جایی که یا اینجا بسیار در شرایط سخت زندگی میکنن و یا دیپورت میشن دوباره در کشورشان. خب دریم مطلب چې موږ اشاره کوله، په افغانستان کې هیڅ کله موږ آرامي نه درلودلې. هیڅ کله کوم حکومت اوس د خلک غواړي د افغانانو، موږ هیڅ نه پوهېږو. که څه هم زموږ د افغانانو په خوښه نه دي دا حکومتونه چې موږ یې راولو. هر حکومت ته مخالفتونه دي. حالا چقدر ما رژیم تبدیل کنیم، چقدر دولت تبدیل کنیم، چقدر مردم ما طور متواتر کشته میشه. خب ببینید پایه های برق میزنن. این پایه های برق کی ضرر میکنه؟ و دولت امارات اسلامی می برادر و از خود امکانات داره. مردم عادی مزمنگ عادی خلق البته متضررکیږي او څوک دا کار کوي؟ د شر او فساد عاملین. داعش څوک دی؟ داعش هغه څوک ده چې د افغانستان او د موږ د خلکو له تاریخ سره هغوی نه دي جوړ. اصلا موږ دغسې یو څوک په افغاني ټولنه کې د جذبېدو او د منلو امکان نه لرو. د داعش ډوله کسان، د شر او فساد عاملین، هغه کسان چې فکر وکړي چې د افغانستان د خلکو قتل عام وویسته او اوس هم په جمعیتونو کې دا څنګه اسلام ده چې دوی کوي؟ هیچ رقم اسلام است که در مسجد انفجار میکنن و الله اکبر میگن و اون مردمی که اونجا کشته میشه بیچاره در این روزهای عید. اینقدر ظلم و ستم.
هنوز هم ما تجربه نگرفتیم، موږ هیڅ تجربه ناخلو. موږ هیله لرو ټول افغانان لاس یو کړي. این نیروهای مفسد و اشرار و شریر، اینایی که بمبگذاری میکنن، اینا مربوط کدام قوم خاص نیست، این مربوط کدام زبان خاص نیست، این مربوط کدام ولایت خاص نیست. دا د افغانستان په کوم خاص ژبې قوم کوم سیمې پورې اړه نه لري. شریر کسان، مفسد کسان په هر قوم کې شته او د دې مخه باید ونیول شي، او دا مخه هغه وخت نیول کېدای شي چې ټول افغانان یو لاس ولري. موږ خو جمهوریتونه مو ولیدل، موږ د سردار محمد داود خان له جمهوریت نه، د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه له هغه ملي حکومت نه هغه مو ولید، چا نه منل. وروسته مو دیموکراتیک نظامونه مو ولیدل، هغه هم چا نه منل. د مجاهدینو د طالبانو دام نه منو، خو څه شی منو؟ دا ځل به هندوان راولو موږ یا به بودایان راولو. دغه ملت د ملت لپاره باید زمونږ سپارښتنه ده. قدرمنو اوریدونکو، ګرانو خویندو او ورونو، جزئي مسایل به حل شي. هر هیواد، هر حکومت ځان ته ستونزې لري، اما ملي مسایل، عمده مسایل دا دي چې د امنیت په ګډوډۍ کې، د خلکو په نارامۍ کې او د وطن په ویجاړۍ کې باید افغانان برخه وانخلي. هغه څوک چې افغانستان ویجاړوي، د افغانستان خلک وژني او د افغانستان ثبات او امنیت له منځه وړي، هغه افغانان نه دي، هغه د افغانانو دښمنان دي او هغه په ګاونډیو هیوادو کې ځان ته د تروریستانو تربیې مرکزونه لري او هغوی دي چې د افغانستان بې ثباتي غواړي. دا زموږ د دې اونۍ د یادښت ځینې عمده مطالب.